نبی علیہ السلام فرمائی سلویخ روز با دجال پر مقدس مکہ گردی 40 دن سلویخ روز کی باغا دا مشرق نا مغرب پورے جنوب نا شمال پورے پدہ علاقہ چکرو لگے او دا سلویخ روز بے سنگئی ویلون بے روز بے دومر اگدئی لکہ دا یو کال برابر دوی مروز بے دومر اگدئی لکہ دا میاش برابر دری مروز بے دومر اگدئی لکہ دا ویفتے برابر لاندے کزینی نو تاسو برا مرگریو خیجے برا چت باندے درے مرے اچولی شوی دی لگتی او پوٹے منگ دا پلستری شروع کری دی ناغیتا دا سیزون میزون تللی دی نو دا یو جمعہ دو بے انشاءاللہ من مرگری گزارا کو برا درے مرے اچولی شوی دی یو پوٹے گزاراو کے مرگری برا مرگری کینے اللہ دل عجر در کی لون بے روز با دوم رو اگدے لکر یو کال دوی مرز با دوم رو اگدے لکر یو میاشت دوی مرز با دوم رو اگدے لکر یو افتے او باقی روزے بیدا سیوی لکا عامر وزے دے کے بسیب دے چکرو لگئی پا دے طول ازمکا او دے با دا خدایے دعوی با دکڑی دے بوئی زا خدای ما دے با دا نوی چی دا خدای بندیم زا خدایم او ورسر بسی نبی علیہ السلام فرمائی مال او دولت باغون بی او چی دے کل راشی یو قوم تا باورشی ما او منے چی دا خدای مغیب ہوئی نتا خدا من خدای نی وی خنه وی یو باران تا بوئی چی پا دوی قوم اونشه زمکی تا بوئی چی فصلون اوچکے فوراً با فصل اوچ باران با بنش چینو کی خورونو کی اوبا با بندشی دی با تیروان شی اغا قوم سر چی کمال دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی اغا مال با دپس روان شی دا سے با پسیدی لکا دا شاتو دا مچے چی دا شاتو اغا بابا پسیدی دا شاتو چی کم مشر دے و کم بادشاہ دے اغا پسی چی سنگ دا شاتو دا مچے چکر لگی دقا سی دا مالونو گر پسی روان شی خلق با دقا سی پاتی شی دا لوگی تند با دا خلق ملشی تو جو ابتلا دا امتحان دے واپس پاک قوم راشی سنگا چل دے ما خدای مانے سنگا مال دولت میں در ختم کے غریبانان نکلے کنا مال دولت خوچے سوکر کے اغا خدای وی کنا غریب ہوتوی او منگ در باندی ایمان روڑو زمون خدای واپس منگ دولت او مال راکا باران تبا حکم اکی چی شوروش باران بشوروش چینو تبا حکم اکی لازرغونی بشی کیانو کی اوبا پیداش بیا با مال دیر شی تردی حدا پوری پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی پا دی زمکا کی دن سمر سردر او سپینزر او دا زمک دا معدنیات او دا سیزون دی دا با طول دا دجال تابیوی دا بور پسی روانی یو قوم لبورشی ما دا خدای منه نغیب ہوتوی نمون خطا خدای نمانو وی گورا کزی یو نخد تخکارکم بیا با ما خدای منه اغی وتوی سنخ وخکارا کے وستاسو پلارانو نکونا چی کرملی چی دا اللہ جم دی کو او منه دی وہ یرا کدا کار دیو کو منتا بیا خدای منو زمون پلارانو نکونا چی کرملی کازی را جم دی کو خدای دی منو وی کم دی خخ دی رازه مقبری لبلارشی پیغمبر علیہ السلام فرمائی زمکا بوش لیگی و شیطانان بداغوی پا شکل رو دی زمکینا ایبا شیطانان خدا غید پلاران او دا نکونو پا شکل ازمکینا روزی دیو او دا خو میغا پلار دے دا خو میغا رور دے دا خو میغا نکا دے فوراً پا دجال باند ایمان بروڑی جناب دے نخو نخانو تا سو ٹنگی دے شی گران کارم ندے آغا سڑی با ٹنگی گی چکم سوچا مسلمان دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا گوارے خدا ندے پوشے ولی زکا دے با پخیستر گلون دی او خدا لون ندے اللہ کے عیب نشتا اور دا خیستر گوا لندی او دا سے بلندی لکا شین انگور کے بار روتی دغا سے دستر گو دا گاٹے بے بار روزی خلقو لبت کرک ورزی او چی کم سوچا مسلمان دے اغا بے پیجنی بل سالے بنا پیجنی پا دے تندی دا پاسا بے لکلی کافر کافر دا بے ہوتا لکلی کافر کافر دا بے پا دے تندی دا پاسا ورطا لکلی خو یارا چی کم سوچا مسلمان دے اغا با پیجنی او چی کم کافر دے اغا تا دا خط نخکاری یو دا کندی مرگری دا قدر کے ادرے گے دا کم بہر نا مرگری رازی اغا دا نور مرگری برا لار ورطا سموے چی برا خیجی لگون دی لان دے زی لگتانی نو خبر دا دا چی نبی علیہ السلام فرمائی پا دی تندی دا پاسا بے ورطا لکلی کافر مسلمان خوبے پیجل جدا کافر دے دا سے نخن خانے بھئی پا یو قوم باورشی دا غی قوم باندے با آفت راغلی دا غوی ساری بملشوی دے باورشی ولی خپا ہے جی پا مونگ باندے آفت راغلی دا مونگ ساری ملدی تون
که زه درله هغه خپل څاروي واپس را جمدي کړم ما به خدای ومنې؟ هغې ویل بلکل دې منو. دی به والا هغه ټول څومره سر ټول به ورته را جمدي کړي، هغې به په ایمان راوړي چې واقعي خدای خو همتې لکه موږ له هغه خپل څاروي را زرغون کړل. کم قوم چې په ایمان راوړي د هغې قوم څاروي چې د شپې کور ته راځي ګورې د غولانځې به یې ډکې وي، تشي به یې پړسېدلې وي او ښه مضبوط څاربه به وي. کم قوم چې په انکار وکړي او دې نه مني چې ته خو خدای نه ته کافر یې، د هغې څاروي به ټپي، غولانځو کې پی به یې ني او د لوږې بمړي او په علاقه کې به هېڅ قسمه ګیا ني. دقه لیکن پیغمبر علیه السلام فرمایي داسې به هم وي چې کم قوم په ایمان راوړي باغونه به ورکي، کم قوم چې په ایمان نه راوړي هغې له به اور ورکوي، په اور به یې سوځوي. خو نبی علیه السلام فرمایي چې د دجال دا کم جنت دی نو ظاهر کې تا ته جنت ښکاري خو په حقیقت کې اور دی ګورئ، او چې کم د اور دی دا ته اور ښکاري خو دا په حقیقت کې جنت دی ګورئ. دی چې کم جنت درکړي دا د خدای عذاب، دی چې دله کم اور درکړي نو ظاهر کې خدای اور ته وغورځوي خو دا جنت دی الله به درته خوشحالي درکړي. ټینګ شه ورته جناب دا دجال به په دې مخ د ځمکه ګرځي، دا کم ځای دی او کم ځای پیدا شوی دی نو دی کې خو به هر صورت پوره تحقیقي او یقیني خبره نشته. خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو هلک ابن السیاد په مدینه منوره کې اوسېده، هغې نه معلومیږي دا چې دغه ابن السیاد دجال، ځکه پیغمبر علیه السلام هغه ابن السیاد سره څو ځله ورغلی، دا یهودي ښځه او یهودي سړی و، د هغه بچی او یو باغ په مدینه منوره کې هغې کې اوسېدل. نبی علیه السلام یو وفرمایل یو ځل وی ابن السیاد دا دجال به پیدا کیږي، د داسې مور او پلار نه پیدا کیږي چې د مور او پلار به 13 کاله بچی نه کیږي، 13 کاله پس به یو بچی وشي، 13 کاله پس چې کم بچی وشي نو دا هغه بچی سترګه وړندی ابا ډېر بیکاری، مور او پلار به هم ترې تنګي، او هغه بچی چې اوده شي نو زړه به بیداري، سترګې به اودې وي، هغه بچی به ناشنا خبرې هم کوي. او دغه یهودي مور او پلار نه چې دا کم بچی پیدا شوي وي نو پلار به نری وي، پوزه به یې داسې لکه د توتي مخوکه او لوړ دنګ به او ردې دجال چې کومه مور ده دا به ډېره سربی غټه ښځه به ډېره مضبوطه پهلوانه ښځه به. یو صحابي فرمایي چې په مدینه منوره کې مونږ واورېدل چې د فلانکي یهودي ښځې او سړي په کور کې یو ماشوم پیدا شوی او ښځه چې کم شکل نبی علیه السلام یادوي نو مقه شکل یې دی، او د دې سړي چې کم شکل دی نو نبی علیه السلام یادوي مقه شکل یې دی. وایي زه ورغلم سره د یو بل ملګري چې ورغلم د هغه یهودي سړي او د هغه ښځې نه مې تپوس وکړو، خو چې نبی علیه السلام کم صفت د دجال د مور او د پلار یادول د دغې ښځې او سړي هغه صفتونه همقه شی و، لکه توتي غوندې پوزه او لوړ دنګ سړی او مور یې ښه سربه وه. وایي ما دې تپوس وکړو چې ستاسو بچی شوی دی؟ وی هغې وی چې او وی چې څونه موده پس تاسو له خدای بچی درکړ؟ وی چې 13 کاله زمونږ د واده شوي زمونږ بچی نه کېده، اوس هم یو بچی شوی دی. ګوره پیغمبر علیه السلام هم دی به 13 کاله پس پیدا کېږي، د مور او پلار به 13 کاله کې اولاد نه کېږي. وی مونږ ورته وی چې دا بچی څنګه دی، خالق دی که بد؟ وی ډېر خطرناک دی، ډېر خراب زوی خدای راکړی. نو وی د حالت څنګه دی چې دې اوده شي څه حالت یې وي؟ وی چې اوده شي نو سترګې اودې وي خوله یې بیداري، مونږ چې کمې خبرې کوو نو د هغې نه دې خبرېږي. ګوره نبي علیه السلام چې څه فرمایلي ټول په هغه هلک کې وی زه ورغلم د هغه هلک نه مې څو تپوسونه وکړل، وی همقه ناشنا جوابونه یې راکړل. پیغمبر علیه السلام ته خبر شو دغسې ابن السیاد د صاف نومو یو هلک د یهودو په کورنۍ کې پیدا شوی دی، او صاحب د دجال چې کومې نښې تاسو بیانوي هغه نښې پکې موجود دي. نبی علیه السلام سره د عمر فاروق رضی الله عنه یو صحابي ورغی، دی په یو باغ کې ودو، چې ودو نو پیغمبر علیه السلام د اونو نه شاته پټ چې دی مونږ نه خبر نشي، او دی ودره چې له ده نه مونږ څه واورو چې مونږ ته پته ولګي چې واقعي دا دجال دی او که دا نه دی. د یوې اونې نه مې ځان پټو، د بلې نه ځان پټو، دې کې د دجال دی مور د دې ابن السیاد دی مور نبی علیه السلام ولیده چې ویلې زوی ته یې اواز وکړو ای بچیا هغه دې ودرېږه نبی علیه السلام راغی. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي وی مور یې خدای هلاکه که که دې زوی دی اواز نه وی ورکړې نو مونږ ته به پته لګېدلې وه چې دا دجال دی او که دا نه دی. خیر چې را پاسېده نبی علیه السلام دې تپوسونه وکړل، وی څه حال دی؟
ته چې ودې څه حال دي؟ وی چې ودې م سترګې مې ودې ویړه مې بیداري. وی سینې وی یو تخت نم په دریاب د پاسه ولاړ دلته یم او د دریاب د پاسه یو تخت راته ښکارېږي. پیغمبر علیه السلام وفرمایله شیطانانو تخت دی چې درته ښکارېږي. وی څه اخبار مخبار څه واقعات څه خبر مبر دله راځي که نه راځي؟ وی او دوه خبرې رښتیا او یو دروغه. کله دوه دروغ او یو رښتیا. وی معامله در باندې ګډه وډه ده. بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي وی ما ورته په دې اړه کې صورت دخان پټ کړ. صورت دخان دا مې دې اړه کې ورته پټ کړ. دته مې غږ ونه کړ خو دې اړه کې مې صورت دخان راوسته او تپوس دې کوم. وی ما ورته وی چې ښه دا تپوس دنه کوم چې ما په دې اړه کې څه پټ کړي دي. وی ما ته چې نور خو نه پوهېږم هو دخ خو څه دخ دې پټ کړي دي. نو څه دخ دې په دې اړه کې پټ کړي دي. نبی علیہ السلام ورته چغې شه اخسأ فلن تعدو امرک چې تعالی خدای کم شی مقدر کړی د هغې نه تجاوز نشي کولی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی د خدای رسوله حکم کوه دا هغه خبیث معلومیږي چې دا سر ته وغورځوم اخوا مردار یې کړم. نبی علیہ السلام ورته فرمایل ای عمره که دا هغه دجال نی نو وجلو کې څه پیدا ده؟ ولې وجلې؟ یو یهودي ماشوم دی او که دجال وي نو ته د ده په مړکولو قادر نه ده. د مړکولو دپاره الله عیسی علیه السلام مقرر کړی دی. خبره خلاصه شوه. یو بل صحابي دی حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه او اذا حج روانو دا دجال را سره دا ابن سیاد را سره روان دی. دیم را سره ملګری دی. وی چې ما سره ملګری دی وی په لاره باندې روان یو خبره ترې کو. وی قافلې نه مونږ ځان شو زو دی. وی داسې یره را باندې راغله ځکه د متعلق خدا خبر مشهور و چې دا دجال دی دنه به دجال جوړېږي. وی بار شو یره را باندې راغله. وی یره را باندې راغله. وی ما ته وی چې مه یریږه ونه یریږې ګورې. وی ما ورته وی چې یره یو تپوس دنه کوم خلک خو ستا متعلق دا خبره کوي چې ته تا نه دجال جوړېږي. دا حقیقت دی که نه دی؟ وی ما ته وی داسې کار دی چې د دجال متعلق خو پیغمبر علیه السلام فرمایي او ګوره نبی علیه السلام ورته وی اتشهدو انی رسول الله. وی ته ګوی کوې چې د خدای رسول یم او ته څه وی؟ وی دا ګوی کوم چې ته صرف د عربو پیغمبر یې ګورې. او بیا ورته وی دا لکه نبی علیه السلام ته وی ته ګوی کوې چې زه د خدای رسول یم. نبی علیه السلام ته وی ته دا ګوی کوې چې زه د خدای رسول یم. نو پیغمبر علیہ السلام ورته غږ ونه کړ خو را روان شو دی آمنت بالله ورسوله یې وویل. ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي وی مې چې ستا متعلق خلک دا خبرې کوي چې ته دجال یې. وی ما ته وی ګوره چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال به کافر وي. داسې ده که نه؟ مې چې وی زه خو مسلمان یم. د پیغمبر علیہ السلام خو د دجال متعلق فرمایي چې مکې مکرمې او مدینې منورې ته به نه داخلېږي. داسې ده؟ مې چې وی زه خو د مدینې منورې نه را روان یم او دغه د مکې مکرمې ته ځم. دوه شوې. او درېیم دا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال اولاد به نه پیدا کېږي او زما خو بلا بچي د مدینه منوره کې مې پرېښي دي. زه څنګه دجال یم؟ هغوی ما په یقین راغی چې واقعي ته خو دجال نه یې. تا نه خو دجال نه جوړېږي ځکه دا یې مکې مکرمې ته روان یې او مدینې منوره دې پرېښوده هغې نه راووتی او نبي هم وایي دجال خو به دې ته نه ځي. بچی دې هم شوي دي او د دجال بچي به نه کېږي او دجال به کافر ته خو مسلمان دعوه کوي. بیا ما ته وایي زما د قسم په خدای چې دجال ما ته معلوم دی او کله چې د هغه فتنې زمانه کې راوځي نو بچي به نه پیدا کېږي. ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن سیاد را سره د مدینې منورې په کوڅو کې یو ځای شو. ګوره دې نښو نه یې پته لګي. وایي چې را سره یو ځای شو نو ما ورته نیغ وکتل مې چې یلکه تا متعلق خلک دجال وایي خو خلک دا خبرې کوي چې ته دجال یې. وایي ما ته وایي ګوره چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال به کافر وي. داسې ده که نه؟ مې چې وایي زه خو مسلمان یم. د پیغمبر علیہ السلام خو د دجال متعلق فرمایي چې مکې مکرمې او مدینې منورې ته به نه داخلېږي. داسې ده؟ مې چې وایي زه خو د مدینې منورې نه را روان یم او دغه د مکې مکرمې ته ځم. دوه شوې. او درېیم دا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال اولاد به نه پیدا کېږي او زما خو بلا بچي د مدینه منوره کې مې پرېښي دي. زه څنګه دجال یم؟ هغوی ما په یقین راغی چې واقعي ته خو دجال نه یې. تا نه خو دجال نه جوړېږي ځکه دا یې مکې مکرمې ته روان یې او مدینې منوره دې پرېښوده هغې نه راووتی او نبي هم وایي دجال خو به دې ته نه ځي. بچي دې هم شوي دي او د دجال بچي به نه کېږي او دجال به کافر ته خو مسلمان دعوه کوي. بیا ما ته وایي
زما د قسم په خدای وي چې دجال ما ته معلوم دی او کله چې د هغه فتنې زمانه کې روځي نو بچي به نه پیدا کېږي. ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن سیاد را سره د مدینې منورې په کوڅو کې رايوځای شو. ګوره دې نښو نه پته لګي وایي چې را سره یوځای شو نو ما ورته نیغ نیغ وکتل مې چې یلکه تا مطالعه خلک دجال وي وپړسېد وی دومره وپړسېد چې دا کوڅه ټوله ډکه کړه او په ما باندې یو اوف نارې کړې وی ما وی چې زړه رانه ووته منډه مې کړې. نو حضرت حفصې رضی الله عنها دا ورغی بیا خور وه ام المؤمنین مې چې دغسې ما ته وی چې ته هم دغسې ښې نیکبخته ګورې سم شه مه ورنږدې کېږه. بیا دې رک شوی دی یو زمانه کې هېڅ پته یې نه لګي چې دې څه شو رک شوی دی. پیغمبر علیہ السلام یو بل صحابي راغی تمیم الداری رضی الله عنه او دی عیسائی وروسته مسلمان شوی دی چې راغی پیغمبر علیہ السلام ته الوی وی صاحب دریاب کې کشتی کې سوارو دا بادماري کشتی و نو په هغې کې د موافق سمت نه هوا راځي خو تا به ځای ته رسوي او که د مخالف سمت نه هوا راغی نو په بل طرف دې بیا غورځوي. وی هواګانې د مخالفو سمتونو نه شروع شوې وی خیر نه مونږ دا کشتی په مخه کړه چې په مخه یې کړه یو جزیرې ته ورسېد 10 کسه او را روانو مدینې منورې ته وی جزیرې ته ورسولو اوس حیران یو چې خدای دلته به څه کوو وی چې هغه جزیرې ته مونږ کشتۍ ودروله وروختو یو حیوان مو لیده داسې حیوان اهلب کثیر الشعر چې دا ویښته ته یې ویزان ټول وجود یې د ویښتو ډک او دې پته نه لګېده چې مخ یې کم خوا دی او شی کم خوا ده داسې د ویښتو ډک وی مونږ ته ویریږو وی ما ته مونږ ته یې وی چې یارېږې مه دې خوا راشه وی مونږ ورته وی چې ته څوک یې تا خو مونږ ویرولو وی چې زه جاسوس یم جاسوس وی مونږ ورته چې دلته څه کوې وی چې در چا جاسوسي کوم ورشه هغه مخامخ جونګړه کې یو سړی پروت دی هغه ستاسو انتظار کوي لږ ورنږدې شي وی مونږ ورغلو وی چې مونږ څنګه هغه جونګړې ته ورنږدې شو وی هغې کې یو سړی پروت دی لویه بلا ده او دا لاسونه او دا خپې په زنځیرونو تړلې شوي دي او چې مونږ یې ولیدو وی یو ټوپ یې وواو وی یقین وکړه چې ټوپ یې کړی مونږ د یو بل نه منډې کړی ویریدو وی مونږ ته وی چې څنګه رالی دلته وی مونږ وی چېرې دغه د یو جاسوس دی او هغه جاسوس مونږ تاله راولېږلو ته څوک یې وی د دجال یم او الله به یو وخت کې حکم کوي نو زه به وځم او ټوله زمانه کې علاقه کې به ګرځم بیا موږ نه تپوس وکړو چې بحیره تبریه یو لوی دریاب دی دا شته موږ ورته چې او ښه د اوبو ډک دی یو وخت به پرې راشي دی کې به یو څاڅکې اوبه مري بیا تپوس وکړو نخل بیسان په شام کې یو لوی باغ د کجورو دا شته موږ چې یو ښه زبردسته میوه ده پکې وایي چې یو وخت بله ځای کې به یو دانه کجوره به مني بیا ران تپوس وکړو چې د آخر زمانې پیغمبر پیدا شوی دی موږ وایي چې یو پیدا دی وایي چې دا زما د وتو زمانه نږدې ده خیر څه خبرې ترې نورې مو شوې تمیم الداري رضی الله عنه چې راغی پیغمبر صاحب ته وایي زه په ټوله دنیا چکر لګوم یو توابې ته به نشم داخلېدی توابه به ما حرامه ده وی دا خبرم ټول پیغمبر علیه السلام ته دا قصه وکړه چې قصه مو وکړه نبي اسلام صحابه یو ځای کړل او تقریر یې ورته وکړو وی چې تاسو ته زه د دجال متعلق کمې خبرې کوم دا تمیم الداري او د دا یو کم 10 ملګري ورسره ملګري دي هغه سړي دوی لیدلي دوی نه تپوس کوي ټوله قصه ورته بیان کړه او چې دی وایي چې توابې ته ټوله دنیا کې به ګرځم توابې ته به نشم داخلېدی نو پیغمبر هم دا کونټۍ مبارکه په دې ځمکه وویله الا وهذه الطوابه وی توابه هم دا مدینه منوره ده دې ته به نشي داخلېدی باقي په ټوله دنیا به چکر لګي او ګرځي به نبی علیہ السلام فرمایي د مدینې منورې په هر یو کوڅه باندې به دوه فرشتې مقرري دجال چې کله ورنږدې کېږي نو هغه فرشتې به په کروړه باندې وي او مخ بوله بل طرف ته اړوي نو مهدي په زمانه کې به دجال لا پیدا شي بیا به فساد شروع ده به خلک مسلمانان کړي خواري به یې کړي د مسلمانانو یو خشته حکومت به جوړ کړي دیکھي چې دجال راشي واپس به خلک ګمراهه دی به هم حیران چې خدای پاکه زه اوس څه وکړم کم خلک چې مسلمانان کړل جهاد مې پې وکړو علاقې مې په فتح کړې
خدای قرآن بیا دجال په بل طرف واړو اخو په بل طرف رانه بیا دجال واړو دی بر راشي دی کې با خدای پاک حضرت عیسی علیہ السلام را کوس کی پیغمبر علیہ السلام فرمایي د دوه فرشتو په وزرو به لاسونه خودي او د بیت المقدس د دوه منارو په خوا کې به را کوس شي او دا سر به د وبونه لوندي چې سرخکته کی ساس کی به بیګی لکه د ملغلرو غوندي او چې سر اوچت کی نو خشته خشته مرجان او ملغلرو غوندي د وبو د اساس کی به زوړندېږي دی برا کوس شي دله به خدای پاک داسې طاقت ورکړي جناب د دې پوری دا ساچ وزي کنه دا چې کم کافر باندې لګي هغه به مرداريږي او صابه سونه وزي دا زمون ساخو جو باسو یو لشتم نه کنه د صابه دومره زیت خوریږي لکه د نظر کې کم ځای پورې لګي اوس الله تعالی خود مسلمان بل طرف ته امداد کوي عیسی علیہ السلام برا کوس چې را کوس نو مهدی ورته مصلی پرې دی را مخشا ابو اینا ګور د پیغمبر اسلام برکت تاسو ګور ابو اینا دا امام مهدی تاسو نه دی او امامتی بم دې کوي زبستاسو امام پسې منسکو تاسو قرآن باندې به فیصله کوم خنزیر بالال کی ایتایان خو خنزیر تاسو ګور لکه مونږ چې ګټ ته ګور او صلیب داوی عبادت کوي وی پر عیسی علیہ السلام مونږ وجل دي حالانکه عیسی علیہ السلام خدای اسمان دغه جو صلیب بمات کی او د عدل انصاف حکومت به عیسی علیہ السلام شروع کی دجال پسې به وګرځي مهدی ته وی لخر درایو د جمع کا دې پسې ورشو دی به ګوري را پیدا کوي به یو ځای کې به اعلان دي کی اعلان دي کی عیسی علیہ السلام په حمله کې بل خپل نیزه به وای او مردار به خلکو ته به وخی تاسو وګوره چې کم سړی ځان ته خدای وې دغه حشر هغه له خدای جیبه طاقت ورکړي د مدینه منورې نه یو سړی براشي دجال ته مخامخ بشي دی بو ته تمام باندې ایمان لري چې د خدای ابو ته دا شهادت کوم چې ته دجال کاذب وي ګوره سم شګنی وجنم دی وی زه ګوي کوم چې ته دجال او کاذب خدای نه دی به خلکو ته وایي چې ښه کدی مې اوس مړ که تاسو به ومنئ چې زه خدای یم هغې موږ ته مخکې نه منلې چې خدای عرب والا په دې سر کېږي او په دې منځ به اره کړي نیم به یو خوا غورځوي نیم به بل خوا غورځوي په منځ کې به داسې مزل وکړي مړ مې که هغې وایي او وی کوس یې واپس را جمدې کړم او به منئ چې زه خدای یم وی چې موږ ته مخکې منلې چې خدای واپس به را جمدې کړي نبی السلام فرمایي نیغ به ورته ودرېږي داسې به پړقېږي لکه د میاشتې غوندې به دا مخ پړقېږي بیا به ورته وایي وی څنګه چل دی ما منې چې زه خدای یم وی نه اوس مې د باندې ښه یقین راغی چې ته هغه دجال کافر یې وی بیا دې وجنم وی نه مې شي وجل نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو کس دی یو ځل مړ کي دوباره به بیا د هغه په مرګ قدرت نه لري دی به وجني اوچتی به لیکن د هغه په مرګ باندې به د اس قدرت پیدا نشي رسوا بشي دغه ځای کې نو عیسی علیہ السلام به لګي چې دجال به مړ کي چې دجال مړ کي عیسی علیہ السلام په دې مقصد مکه حکومت شروع او داسې د عدل انصاف حکومت به شروع شي چې نبی علیہ السلام فرمایي وی یو انار به دومره غټي یو انار چې پسونو خلق به هغه خوري خلاصيږي بنه او د یو انار پوسټکې به دومره غټي چې لوړه ډله به لاندې ناستي او هغې له به سورې ورکوي یو چیلی به د یو قوم دپاره د پیو کافي وي یو غوا به د یو قبیلې دپاره د پیو کافي وي یو اوښه به د یو کلي دپاره د پیو کافي وي داسې به دا اسمان دا اوبه راوورئ زرغونتیا به وشي میوې به زیاتې شي ځمکه به زرغونتیا زرغونه کي مسلمان به ډېر زیات اما بعد يوم يجعل الولدان شيبا كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलि सय्यिदिना व अज़वाज सय्यिदिना व अहले बैत सय्यिदिना व अहले इताअत सय्यिदिना अजमईना तय्यबीना ताहिरीना हमद शाकिरीन इला यौमिद्दीन। ज़मा मेलमनो मलगरो मशरानो कशरानो हाजिरीनो नाजिरीनो बेशौक़ गायबीनो ज़ोनन यकीनन दे चे यखने खराब करे मा द तकरीर ताब में नो और द बाज़ मलगरो दा ख्वाहिशो चे खामा खामू मेलमानियो नन बमूंग द वजना मूंग तो सब बयान के आजिजानो दगा मेलमानो द सदे पदे लोयो लोयो गुरुनो रोड़े ले और बेज़ु मजबूर करेम चे खामा खा दुदरे खबरे नो अल्लाह दे अगीता जज़ाए खैर वर की और तासुदिम अल्लाह कामयाब व कामरान सरफराज और सरमिलन ओलरी। अजीजानो दा दुनिया दा फानी दो औराने दो वाला सुशेदे दे मलगरो ख्वाहिश दाओ कि खलक हुई चे दगा दे क़यामत ते और सबा क़यामत ते और बलौरस क़यामत ते तो क़यामत मुतालिक अल्लाह फरमाई चे ए ज़मा बंदिगानो तासु द सबाने रोज़ न ओयरेगे समझे न ओयरेगे वत्तकुल्लाह तासु द खुदा न ओयरी गई अव्वल तंजुर नफ्सु मा कद्दमत लिगदिन दा खलक द खपल नफ्सुनु तो गुरी जुड़नु के दे पला आदिलान और मुनसिफान शी कि दी सबाने रोज द पार कमा पंगो कम तोफो कम डाले तैयार करेगा न सबाने रोज ता अल्लाह द क़यामत रोज हुई द क़यामत रोज ते सबाने रोज यानी दा क़यामत दुम्र नज़दे दे लका सिंधा चे सबाने रोज नज़दे पदे कोशो न जरूर बना दुनिया रवानी की सके चे अल्लाह दा दुनिया जोड़ा करे दा नुमरानी ले जोड़ा करे जको यो फरिश्ता गुरजी और पारी और कुछ के उधरी के आवाज वर्त संग कई वही अला या साकिनिल कसरिल मुअल्ला अला या साकिनिल कसरिल मुअल्ला सतदफनु अल करीबिल फित्तुराबी ए दलूर महल और दलूर मकान मालिका जर्द चस्तादा महल और फ्लाजो बिल्डिंग बजर्द खौरुलान निशी दागा फरिश्तो और बेहुई चिता सुनवे वलहु मलकु युनादी कुल्ल यौमिन वलहु मलकु युनादी कुल्ल यौमिन लिदूल मौत वब्नू लिलखराबी रोजाना फरिश्ता आवाज कई और इंसान तो पुकुसा वाला रही चे नेक बख्त तुम मर्ग ल पैदा है और लग्या रे तैयारे खराब वाली तो पारक न रोजाना फरिश्ता हुई चे तुम मर्ग ल पैदा शे और वब्नू लिलखराबी इन्हें तो दुनिया दे रोने द पारक ना बिना गाने उदा बंगले जोड़ तो दा दुनिया यौजल परवानी के इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा द अगा वक्त न होयरेगी च दा ज़मुका उजड़कीगी पजड़ा केदलो सख्तो सारा खुदा ने अमान रखी उस दगा ज़लज़ला राजी दी न मख के सश्तक निश्ता अल्लाह ने तौफीक वालम कि देना कम मख के वाक़यात थी चस्ता सो मख के जागा बयान कम हो बया खुदा तूल तद अमल तौफीक नसीब। अज़ीज़ानो अवला अलामत दुनिया दरवाने न मख के दादा कि कम से मुसलमानी और इस्लामी मुल्कों ने दी न अगबा टूल द काफिर दलासा दा मगलूबियो पदर्दो पगम्मत न अख्तर तासो गोरे चनन अगा वक्त देखने दबूस ने मुसलमानानो चारागिर करी दी काफिरों का नगुंगियानो दा अज़रबैजान मुसलमानान चारागिर करी दी काफिरान दा ताजिकिस्तान मुसलमानान चारागिर करी दी दा अफगानिस्तान मुसलमानान चारागिर करी दी बिया बैतुल मुक़द्दस चानी वाले ने कश्मीर के द चाप उजुना गिरजी और चाप के पसाद जोड़ करे
همدغه شی دا د قیامت په لویو علامو کې لوی علامت. رسول الله علیه السلام او فرمایل چې دا تمام مسلمانان به د کافرانو یو نوړی یو نوړی د دوالو جانو سردار ته صحابه عرض کوي یا رسول الله صلی الله فدا کا امی و ابی مور پلار میں در نظار تن من بدل وطن میں در نہ قربان یا رسول اللہ ولی مسلمانان بکم ویسو نا وی بچہ بھی اتفاق بئی کلمہ بوئی خو بخلا بوئی لام دیڑا لبن کزیگی کنا او چڑتا نسی نو برزو بالد یا سمد پیدا ہو درد یا سلم اوزرلا بسم اللہ کو زیدر پکا برزو بالد یا سمد پیدا ہو درد یا سلم اے باطل کافری ظاہر مسلمانی چسوس اے سڑی بھوئی پخل لائلہ پڑ بلائے پخل لائلہ پزر بلائے پجب رب او پزر دے درب خطلی خدا دے مکتا دے احسان پا نظر مو کونانو سردار او فرمائل اے صحابو بخدا قسم لے چکم زے مسلمان دے لا الہ الا اللہ وی اب دا کافر و یہود و نصران و عیسیان و ندمر تنشی کور کے بے خز جاڑی لور بے جاڑی خور بے جاڑی بچ بے جاڑی نہ بے توبہ قبلی گئے نہ بے جڑا اللہ قبلی ناولے نہ بادشاہ وقت آواز کا دو فریاد ہوئی او نہ با دکلی مشر دا غریبانو پترم باندی دکلی مشر هم د خانانو د مالدارو ہوئے گئی جنت طرفداری دا یہود با استنبول اولیسی استنبول مسلمانان با شام تراشی اغیب پہ شام تراشی بچی بے امڑکی و خز بم والا بیزت کی عراق تا بترو تکتی تو عراق بم املو کی مدینی منورے تا بترو تکتی او علتا بم متفق شی چی یا اللہ دا اسلام بیڑای پار کی او دا اسلام ملگرتیا تو کی او بیا بہو جاری چی اللہ مگل یو عادل بادشاہ و مشر راتا نو خدا دی مگل برائی رحمان بابا وی پسبب دا حاکمانو ظالمانو پسبب دا حاکمانو ظالمانو کورو گورو پی خور دری والا یو دی بازار دا نابیناو جوہریانو خرمور لالو گوہر دریوال یودی با سبب دا ظالمانو حاکمانو گورو گورو پی خور دریوال یودی ارے تکبیر ارے تکبیر مونگ با سکو مونگ با اللہ تجار چی خدای زمون دخ کل باغ اصلی مال یار پیدا کا آمین خدای زمون دخ کل باغ اصلی مال یار پیدا کا دا بے وفا دی پدی اس دا چاہد بار نشتا خدای زمون دخ کل باغ اصلی مال یار پیدا کا دا بے وفا دی پدی اس دا چاہ ادبار نشت ولی پا باغ کی خگلون خوشبودار نشتا سبب داد چی دو باغ اصلی مال یار نشت فحفاظت پا صداقت کا حفاظت چاہد دی گلو اکڑو پا صداقت کا حفاظت چاہد دی گلو اکڑو بیادر توایم خلی بلدہ سے گلزار نیچتا تو پیدا بشی یا اللہ مونگ لے خلی عادل بادشاہ پکار دے دی چلاسونا مخلا روڑی او پورنو تروانی گیلان بوشی چد محمد رسول اللہ پا نسو کی یون سے پیداش نمی مہدی آخر زمان دے سنم دے انہیں نمی اخفل محمد دے سنم دے
محمد د پلار نوم عبدالله دی د نیکه نوم عبدالمطلب دی شکل او شوبه ټول د محمد رسول الله په شان ده او په قدم د محمد رسول الله روانو جو خلق به داغه تفشیش جوړي کې چې زو او دغه مهدی آخر زمان ته د خپل ځان جوړه کې او یا کسان به جوشي بیعت به کوي دا نور به وي مونږ دیړو پیجن داسو کې راو الله به هاتف نه आवाज کوي چهادا خلیفۃ الله سو کا आवाज کوي वो देखिए बालक बारे ما تم ګور څوک به आवाज کوي الله आवाज هذا خلیفۃ الله المهدی فاسمعوا له واطيعوا الله برن आवाज کوي چې دا زما خلیفہ دی دی چې درته سوی هغه واوره او د فرمان بردار شي ډېر خلک بیعت کوي دیار لر سره کسانو بیعت وکړو او هغه اوس راځي چې قربان د ملک چې څوک لا اله الا الله ویلو والا د عیسیانو نه د يهوديانو کافرانو نه په مصیبت دی به وایي چې زه الابا د دوی نه تپوس کوم چې ترسو ما د خانه کعبه طواف نه کړ نو دیار لزره کسان کم زیات او امام مهدی به د خانه کعبه نه طواف جده طواف کوي او بیا 2 رکعات ختم کې کوي شکرانه مونږ خدای دې تاسو مونږ بوزي طواف د بیت الله خبر براشي چې په استنبول باندې حمله ده او یا جنډې د کافرانو سره دي او د اره جنډې لاندې 12,000 کسان دي مجموعه اتلکاو 30,000 کسان څومره شو چې د اره جنډې د لاندې 12,000 کسان نو دې بیا جمع لګوي دا اتلکا او 30,000 کسان و امام صاحب دا کافران دی عیسیان دی یهودیان دی دهران دی ظالمان دی ورسره توری دی چې امام مهدی سره د خانه کعبه او سره د مسلمانانو تباہ مهدی هر زمان وی یا الله ته پوهیږي چې زه تنها یم ملګری مې ملک دی خدای خود ته زمون ناصر او خدای زمون ته مددگار نو غششتا نو تورشتا نو ټینک کار کوي نو توپ کار کوي هغه په سر سامان برابر دي او دوی سره هیڅ نشته خدای دې تاسو زموږ په داسې وخت کې مددگار وشي رب لا یزال آواز کوي امام مهدی خفګان مکوا ته چې په کوم لار روان نو زه به ملګری ما څوک ورته امام مهدی خپل ملګرو ته وایي چې یریږه ما کتا سره تور نشتا غش او ډال نیزی نشتا زغری نشتا دی د آدم علیہ السلام نه تر دې وخت چې څومره جهادونه شوي دي هغه تورې او هغه غشي هغه نیزې او ډالونه او زغرې مې جبرائیل امین ته وایي چې د خانه کعبې نه بار په دې میدان کې دفن کا خفه کېږم اوس به یو زلزله راشي هغه زلزلې سره به دا خانه کعبه مخې ته میدان اوچوي هغه چاودې ځای به دومره شنېدلي وي چې غشې به درته آواز کوي چې زه غشی یم زه توره یم زه ډال یم زه نیزه یم زه زغره یم امام مهدي ورشه خانه کعبې مخې ته ستا دپاره یوه عظیمه خزانه د جنګ د سامان تیاره پرته ده نعرې تکبیر نعرې تکبیر سو وخت چې امام مهدي روان شي کافران به قسم اخري چې مونږ ورځو امام مهدي له د خپل دین تپوس کو زمونږ نصرانیت ختم کو یهودیت ختم کو زمونږ بهاولیت ختم کو یعقوبیت ختم کو کفر او شرک ختم کو زه چې لاړ شم امام مهدي سره د قوم تباہ او برباد عرب لا یزال ورته قسم خوري چې امام مهدي ته په حق یې ستا ملګري په حق دي الله ورته قسم خوري وعزتي وجلالي وكرمي وارتفاع مكاني زما د په خپل ځان او په خپل خدای او لوی او
जलाल कसमी ए इमाम महदी चे ज़बस्ता टूलु मरमल गरे मा अल्लाह दे ज़मुंग मल करे समंदर गाने ले यहूद रानल अतलक उसलवे ज़रा फौज दे पूरे वर्षर दी शराबुन वर्षर दी दमे वर्षर दी उस दा इमाम महदी कतल पसरा रवान दी सवफ्चे दो समंदर गाने ले रो रसी अरब ला यज़ाल बोरता वास्ते ची वो बदबख्तानो वापस है देखे इमाम महदी जमा बंदा दे बंदा जमा खलीफा दे दाग अल्लाह मलगर दे दाग यो वक्त तम नुकसान रसूल नशे ये बवे संभाला रब ला यज़ाल बपकहर शी रब रहीम महूर तो हुक्म की अलग मंडी कलार शाह ए ओरा मेहदी आखिर जमान जमा खलीफा दे वर्षर मलगिरी जमा बंदिगान सालिहान दी जमा कलिमा वही जमा द मुहम्मद रसूलुल्लाह रिसालत मनी कम खलक ए द दोज़ख और अलार शाह आगे खल्को पस दी रवान दी कम खलक जमा सबा बेगा दा कलिमा वही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ए और दोज़ख लाशा समंदर गाड़ के दगा अतलका सलवेख जरा कसान दी दो कसान ते बचका और नोटोल पखल और उसे जो ओ बिस्म के तैन नबासा अरे तकबीर अरे तकबीर रब रहीम मददगार दे او د چاچه الله مددگار وی اغه نه په دنیا زلی نه په کوبا زلی نه باغ دی جهان کې رسوا شي او نه با الله اغه جهان کې رسوا شي زکه چې د چا الله مددگار وی اے الله زمونږ مددگار شان اتلک وصلوی سره کسان په مکنه نوتل او شغل على طول تباکل یو کسا دی سیانو لراغی چی قربان دا اسمان اور راغی و منگه طول پزمکن لست یو زبت شیم تالم خبر روڑ بلکس بات امام مہدی لمنکی چی قربان اللہ پتا باندے میل نے پتا مہربان دے دغشان اتلکا سلویق زر کسان اللہ طول پزمکا پا اور باندے ستی کرا صاحب امام مہدی ببیان دورا کاتا منسوکی بیا اللہ الحمدللہ وشکر للہ من کان للہ کان اللہ له سوچ د خدای شي نو خدای داغش علامہ صاحب سوئی کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ یا لوح قلم تیرے ہیں کہنا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیری ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیری ہے نہ تو زمین کے لیے نہ تو آسمان کے لیے نہ تو زمین کے لیے نہ تو آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے ہے تو نہیں جہان کے لیے امام مہدی ہوئی مند اللہ یو اللہ زمون دے اللہ زمون ناصر و مددگار دے بیا پغس دو دنیا کٹ کٹ کے کافران اگرزے دل اوزان لے داغے پسلوری سے زیاد کسان نور پیدا امام مہدی ہوئی یا اللہ اس بسکی گی اللہ اور تو دا غشی و دا زغر و دا لونا دا توری دے پدے ملگر و تقسیم اتر وزبا کلم کل اتر شوار و زبان جہاد شی سمرا اتر وزبا یو ڈل دا امام مہدی دابا شیدان شی انا للہ و انا الیہ راجعون دوائے ما ڈالا چی دوی لو پوری اغیبا منڈی چی بھائی من پکے دسرا یونا درے ما ڈالا لگون دے خلق دی اغیبا امام مہدی تروی چی بس منتا اجازوں کا یا بده دے طولو کافرانو میندے بوری کو خویندے بے بیرور کو خز بے کندی کو او یا با مستل خز کندی میندے بوری و خویندے بیرور میدان لورلل چه میدان لورغلل
نهم روز د سار نه ماخامه پورې چې غواله چې ناره تکبیر او الله اکبر او غړم میوا چې لسم روز راتلا د امام مهدی خیر زمان فوج اللہ غالب کو تمام کفار اللہ مغلوب و تباہ برباد الحمدللہ و شکر للہ قوم لوی رازے چلار شو اوز دا محمد رسول اللہ دا روزی دیدارو کو سو وقت دا دوارو جانو سردار زیارت مبارک تو لیگی درود لیگی دا درود وقت ورطا یو آواز راضی چا اے مہدی خیر زمان زپوئی بچی جہاد دی فتح کو خودی طرف نبل یو غم را پیدا شو آسو غم دی دا شام و دا عراق تر منز زنگل لی آگے زنگل کے دجال پیدا لی آگا آواز کئی چی زو پیغمبریم او چی سوک پیغمبری نمانی نو اے مہدی آخر زمانہ آگا سڑی دجال ہوئی چی زو بیدو پلی توری نہ باسما امام مہدی تورا آگستو دجال پس روانی گی ملگری مور سردی لیکن دو کالا منز کی دیری گی داگا دو کالو کی اللہ دومر خاطر آولی اللہ کا تسپل کار تا گورو رب العیزال خاطر آولی او بم نشتا غنم نشتا ماں کچا کرا روٹے وی نمون لے لگ روڑا سلو رو پینزو میاشت روٹے ہم چتلی دے لڑا کدا روٹے دے روڑا چلک بوئی خوی کو کر نو پیو روٹے با او یو یا کسان راجم کی گی او بیا بم برطر رزق نرسی دجال باوازو کی چیزما خلاص کی جنت تے گسلاس کے میں دوزخ دے سوچ دوزخ گٹی نظما دا پیغمبر نہ دن کارو کی او سوچ جنت گٹی نظما دا پیغمبر دے اقرارو کی لگیا دوی انا رسول اللہ زد اللہ رسولم ما سر شراب دی ما سر غلدان خوراک اسکاک انعام ما سر دے سوچ زما پیغمبری منی آغا زما ملگر دے آغا تم شراب او طعام فری دے ورطاو چی سوک میں نمانی آغا بدلو گے نہ ہلاک ما خدا دے زمون لگا ختم کی اللہ دے مون دا پتو خزانو نا رزق پراح کی مون خود دنیا تکی روٹے و کرپ مکان خراب کری کنا نو یا اللہ زمون رزق پراح کا دنیا اور پسیدہ چیتا زمون پیغمبری خدا دا پارکا یو گوٹو بخوراکا تا زمون رسول و پیغمبری خو یو نوڑا روٹے دا پارا رزق راکا حکم چی مسلمان آوی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تحق ویلی اللہ وی دا خود وکال دی چی 2 کروڑا کالی نو زبد دلوگی نا خبر نکما لگیا بھائی جماعت اللہ اللہ بکی درود بوئی تلاوت بکی جماعت کے با انتظار کے ناسی چی دموز ٹیم دے او دا دجال سلوی خرزی سمرا سلوی خرزی اولانه روزی دا کال عمرہ اولانه روزی دا کال عمرہ دوئیم روز دا میاشت عمرہ دا درائیم روز دا ہفتے عمرہ دا او دا نور روزی بیا پخپل مقدار دا غدون عمر بتیشی او چی سوک لا الہ الا اللہ ویلو علی نو اغیب دلوگی نا خبرم نشت یا اللہ دجال شرط دے چی پا کمالار باندی زینو طول دنیا کافر کردان دجال لگیا دے چی خپل قومی اولی دو آواز اکو چی انا رب العالمین ز پیغمبر نیم زستاسو دا طول الوی خدای ما خدای نو منے خلق اگی دی تگی دی نہر دی بے وصف بے بس دی طول دجال تا پخو پروز دے اوپر سجدت کی پروزی چتا زمون اللہ خلق رزق را لہراکا خدا رحم اللہ ماننا مسلمانان بجاری چی اللہ ہوگی خیو نہر خیو ہو یا اللہ مند دجال بدبخت نہ بچکا رسول اللہ علیہ السلام بخودے دعا کولا اللہم احفظنا من فتنة مسیح الدجال یا اللہ ما پہ حفاظت کی دجال خنزر نہ بچکا دجال نہ بچکا دا کونینو سردار دعا کولا نو یا اللہ منگم تے بچ
مهدی آخر زمان منس کئی د جمعې ورځ دا وی اے قوم دعا وکئ چې الله د دجال د مقابلې دپاره طاقت راکړي دعا کوي دغه دعا چې څنګه لاسونه داسې کي اوس خطبې له مونږ هم د هغې جومات په مناره باندې عیسی علیه السلام په دو فرشتو لاس اچولی دی تازه د کوثر په اوبو لمبلي دي او سره یې وستو امام مهدي سره یو ځای په منبر کې او په محراب کې ودرو هغه علامې مهدي آخر زمان ته معلومې وې ورته وایي قربان ته پیغمبر یې مونږ له مونږ راکړه عیسی علیه السلام ورته ورته اے امام مهدي تو د محمد رسول الله امتی او ما د الله نه دا غوښتي دي چې یا الله زه د محمد رسول الله د امتی امام مقتدی شما تکبیر ارے تکبیر زنده‌باد مولانا طارق صاحب زنده‌باد عیسی علیہ السلام ورته وایي ستا محبوب وي چې علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل د بنی اسرائیلو د پیغمبرانو عمر درجه به زما د امت امام او مولا لري تقدم یا شیخ مخکې شمته منځ مونږ نه چې فارغ شي دواړه دعا کوي چې زو دجال اوس دجال مدینه منورې نه بهر یو ځنګل دی الته د خدای دعوا کړی او خلک ورته په سجده پراته مدینه منورې نه یو انسان راغی امسا ور سره دا پټکې والے الله الله کوي الله الله کوي دجال ورته وای ما ته سجده ولګوا ز الله ما وای قربان الله هغه ذات دی چې هغه بے نیاز او بے پروا هغه د ار یو عیب نه منزه او مبرا دی او خلاص دی زه څنګه ستا خدای هغه ته به وایي ستا پلار او مور کله مړو قربان شپږ شلې کاله وړاندې مې نیا نیکه وفات ځمکې ته حکم وکړي چې هغه مړي راپاسوه د دې ځمکې نه او دا دې ووایي چې دا زما زوی او لوسی دی بس ځمکه به وچوي او مړي به راپاسوي به دا مې زوی دی زه پلار یم دا زما لوسی دی زه نیکه یم خلق حیران دي نورم په سجدو بیا ورته وایي باران کوم اسمان ته به ګوته ونیسي چې ای نوره زما په اجازه راکوشه نور به ځمکې له راکوشي سپومې ته به اشاره وکړي راکوشه سپومې به راکوشي ستورو ته اشاره کوي ستوري تمامې دنیا ته وایي زه الله یم زما په اشاره او حکم باندې عرض کېږي ټول خلق په سجده پراته دي مگر هغه یو د لا اله الا الله ویلو والا ورسره باس ورته وی وخبيثا کته چره الله نو الله د ارعب او کمزور نه پاک دی و بدبخت اول خود ویخته دومره ګلګوته او دومره روان دي چې ماشومان د شپې څخه روزه نم تیریږي دغه سر علاج دوام دی یو سترګه پټه راوته ده دا سلور او دا بلدنان کته ځان ته الله وي نو اهل عین د خپل سترګې ځان له جوړې کا هغه ته وو راویني څه راویني وو اره راوغس اوس ورته هغه تابعدارانو نیولې او دا سر باندې ولا ارایه په اور سره کوي بعض علماء دا لیکلي دي چې په اور سره کوي او په سر ولې چې عرب دې ځای راغله وې اوس مې خدای منې کنا وې دا خو به مې 2 ځای ټوکړې کې چې مې او یا ځای ټوکړې کې والله کده ومنم چې ته زما خدای زتا ته انسان نه وې بل خدای به تاسو نامت اراره په منځه 2 ځای کو یو ټوکړې او یا غزه کې دی خو لري وګورځول او بل ټوکړې او یا غزه کې دی خو وښلې غزه لار د 2 ټوکړو منځ د منځ کې ولار دی اره او ټوکړه د سره خبرې کوي وایي اره او ټوکړه د سره خبرې وای اوس مې خدای نه منې چې ستا نیم بدن ما سره خبرې کوي وای چره مې ونه اسویم ګران کار دی مونږ ته خو چې مداري راشي مداري د مونږ هغه ته د پیغمبر اورا معجزه و د خدای دې په مونږ خلق نه راولي غني مونږ بیا را یو ځای کې جوړې کی
چې جوړی کی وې اوس خو مې ومنه کنه وې قسم په خدای کدی کتر سړی زوی نو زه د سترګې خو دې ټیک کړ اوس دې خود لګیا دې دغه وخت کې ولا د اسماته وره دومره به شرم لري چې ومغه ځکه هغه خپل ملګرو ته نه داس پېګ مې داسې پټ دا ورته چې ظالم ابدوش کرے خو دې غولو کړ نور دروان شوزان ته خدای چې بیا چاړالي الله ورته وی باز دجالا ستا نور مکر او جادو منتر ختم ستا تور کار نه کوي اوس به تور د لا اله الا الله محمد رسول الله په تور اعلان کړي هغه سره چې اوځي شو هغه आवाज کوي چې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه او دجال د سر ټیټ شي عیسی علیہ السلام ور پسې له आवाज به وشي چې اے دجال عیسی ابن مریم در پسې را روان دوزخ تور ور سره لا اوس په دې بیړی تبا کی دجال چې आवाज ووري نو منډه دجال به یو خپل او دوی مچاله قرض او منډه زنګل په زنګل پټیږي عیسی علیہ السلام ور پسې سو وخت چې لب مقام ته ورسېد د یو غر مونږ دی بداغه غر قسمه کې څه لنوزي چې اسمه کې سر نه باسي هغه غر په خدای راتن کی نه به مخ کې تلی شو نه به ورس عیسی علیہ السلام سره هغه دوزخی او جهنمی تورونه سره چې دروستو نه پدې دوبر کې وای کنه نه یې نو بس خدای دې موږ لم توفیق راکړي چې داسې مرتدین سره او مغه معاملو بیا ته نه دا په دې املا باندې تور گزار نو بعض علماء ویلي دي چې آتا تیا گزاره ولا په تور ورکو مردار دی وای با امام مهدی راز اوس پارام شو خپل باسه او شهنشاهي کوا منذ نکو بدر تقامت او منیت بدر پسې تړم سو روز چې تیری شي आवाज براشي چې اے مهدی اخر زمانہ ستاد وفات وقت پورا دی او زن کدن دی امام مهدی و یا الله مر میں قبول خوشحال ما پدے باندې یا الله خفنم خوشحالی میں داد چستا د دین خدمت میں مکمل اوس د قرآن قانون دا مهدی اخر زمان شروع کړ دی قاضیان مقرر دی قصاص مقرر دی حد مقرر دی اوس لگیا دی دوری مقرر دی او دو قرآن عظیم قانون دی پاکستان کی کسو قانون محمدی راولی نو خیال میں دے چمدہ مہدی صاحب بے راولی نو بل جانتا ماما کوئی پارام کے لی خدا نے مونگ شرعی محمدی قانون لگی وفات شو عیسیٰ علیہ السلام زنو ترلان زانتے مخ کی خود عیسیٰ علیہ السلام جنازہ اکرلان انا للہ و الیہ لگر روز تیری گی دا عیسیٰ علیہ السلام نے خلق بیعت شروع کی پاگا بیعت کے امام مہدی وفات دے اگل دعا غواری دغه دعا وقت کې आवाज راځي چې دومره بدبخت خلک او ظالمان راغلي دي غرونم نه پرې دي خلاص کړل سندونه نه پرې دي ټول خلاص کړل اونې تلاش واچي او بوټه راو باسي اوله پانی خوري بیا هغه پوست کی او د پوست کو نه بعد بیا غلرګي نو لرګي تباہ کړل کالی تباہ کړل دغه تباہ کړل د دریابونو به پاکه اوس کړ یا اللہ دا سوک دی عیسیٰ علیہ السلام سوال کئی اللہ ورطوے ان یاجوجا و ماجوج مفسدین فی الارض اے عیسیٰ علیہ السلام تو استا ملگری واغلان کوہی دور غل کے او قلادا آگا قلاتا تملا شو ملگری دم پناواخ یا اللہ والے دیر ظالمان دی غرون اخلاص کرل سندونه اوس کل اونې ختم کړي د سینکاڼي او شګي ختم دي نن نبات با په انسانانو شروع اچي او یا انسانان بلاس کې نشي نو باز پکې ډېر لور دي کړ او یا انسانان یو نوړې نه کوي باز پکې دلیش نه نمواړي ایو شاعر وي وای جوجو با ما جوجو هم پیدا شود اندر جهان جوجو با ما جوجو هم پیدا شود اندر جهان
सरहाए बाजे आसमान बाशंद बाजे एक शफर चा सर आसमान के दे और सुन दे लेस्ते नमले ईसा अलैहिस्सलाम मलगरी वाखली कम मलगरी वे चिलान इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह द रसूलुल्लाह मलगरी मदियाने वागस और कहला के पटना से याजूज माजूज च उगूरी सूप निश्ते च वी खुरी लेकिन बदबख्तान और जालिमाने टोल दखपन का खुनी विस्ती खुश पैदा कर तुरे पैदा करी दज्म के खलक खुनिश्तरे राज च आसमान तक खलक हुई अल्लाह डेर लोई दे परिश्ते लुई दे राज च गशवालू और आसमान तो उलू च परिश्ते पे बांधी उलू ये शरा प्रूजी गश्ते दे बरा गुजारू न कई च वक्त आगा गशी लाम दे राप्रूजी अल्लाह वर्ता पविनो बांधे रंकड़ी दे खुशहाल च आसमान परिश्ते टोली हाला के कड़ी उस नमाज दिया गशियाली च द दुनिया मालिक और द फरिश्तों मालिक आचर तो करो मशवरा बो की चे अल्लाह बाग दे खल्क हुई चे अल्लाह दा अर्श न बराबर दे राजा चे उस पर अल्लाह बांधे न ब्या पर अल्लाह बांधे डजे गुजार में शुरू ईसा अलैहिस्सलाम ने खबर लान चे आसमान तो गशूली चे दे ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह वज ईसा अलैहिस्सलाम बफौरी दवाओं की चे अल्लाह दादुम रजालिमान दी चे दुनिया ते तकलीफ हो सके फरिश्ते इखलास में शुले या अल्लाह ता बांधे गुजारूना स्ता बेइज्जती व बेहुरमती कई या अल्लाह ते पलवे मरज बांधे अख्तका बस खारफ पकड़े खुदा रे मान राख कि खारफ को लगी पदे सुट के गए और दाना रोकेगी अल्लाह बा अगा दाने न दी टोल बदन सुखा की और मुर्दार देगी अल्हम्दुलिल्लाह वो शुक्र लिल्लाह वो दुआ बांधे देखी खा बस देखी दुआ बांधे दुआ डेर बेहतर सी और टाइम कवे और वक्त कवे तो दुआ मने यो टाइम निश्चित कष्टा दाम निश्चित च दे वक्त के बेके और उस तो बहने के यादा का टाइम बेके और दे टाइम के बहना च कम वक्त खुदा वस्द कोलो दुआ का कम वक्त फारिग हो दुआ का जका इबादत हो इबादत ते खुदा दुआ रसूलुल्लाह हुई च द इबादत मगजो आगा चके आगा समरो नचुनो मक्कनो और टाइम और निश्चित च कम टाइम दे और मनियो कम टाइम एक कवा खैर में निश्चित पदे पोषी कना बहरहाल दुआ शुला उस बदबूईदा या अल्लाह बदबूईदा कौम तबाह शो अल्लाह और तईमा सर इलाज दे सलवे खुरद पे बारल यो यो सास के दकू ही तूर दगर न ज्यात लोई दे सलवे खुरद बारल दे वर सर तोफाल दे आगा तमाम बदबुई बा अल्लाह पर समंदर लाओ के मन पर सफाश लान दे डुकी पाती दी आगा डुकी ला लाउन खा मारगाम रावली पायलटान रावली यो यो लस लस आओ यो या मखूक की नी से समंदर मुंगले गुजारी मलते पाक अल्हम्दुलिल्लाह लगे रोज तेरे की साले सलाम वफात कीगी इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कौम दा ईसा अलैहिस्सलाम तो गम गम जलनी कि या अल्लाह मुशर्रान वफात दा सिगूरी दा आसमान तरफ न शगरत तरफ न और राव खेता आगा और आसमान टोल गिर दागा और ब्या तोर लुखड़ा जोड़ा शवा आगा लुखड़ा लाल दिज्म के तराला मुनाफिकान तबाशु बदबख्तान तबाह दी और राजी दे शगरब ने मगरिब पूरे दा तमाम आलम मगरिब तरफ तक मंडे वर्के खुदा दे अमान रख कि मगरिब तो उत्तर आगे तरफ ना और तदा के नडी पदे डरे पे मख आगा गम मुसीबत खत्म शी रब रहीम फरमाई कि उस यौबल तो बम नदवस्ते नोदरे दानवर अल्लाह तो पसजदा परूजी तमाम अश पसजदई नर तबा अल्लाह हुई कि ए ज़मानवर व मखलूका सा सजदा मा तमंजुर लदा दे चलाशी परूजी अल्लाह तो सजदा ले या अल्लाह मास्ता हुकुम को मनो दो खुदा के तगयीर तब्दील तकदीम और ताखीर शिवी अल्लाह मा तवाफीक और मा सजदा कबूल पदगश पवर अल्लाह हुई सा सजदा में मंजूर न करा पदे रोकदला सलवे तुष्पो न ज्यादा तुष्पो उगदला कारवान खपल मकाम तोड़े से
مسافر خپل منزل ته ورسید ماشومان غیږو کې جاړي څاروي چغې وایي سبا نه راځي مولیان به سلسل بانګونو کې سبا نه راشي یا الله سوجنا رب العزال فرمایي چې زما په دې خپل قوم باندې ډېر زیات رحم دی چې په دې شپه اوږده کې ما ته توبه ونه باسي نو بیا توبه نه قبلېږي څوک چې شپه ختمه شي د سبا لامه ولګي خلک به دې خوا ګوري چې نور ولې نه راخېږي چې لسو بجو ټایم شي دې خوا وګوري نو نور به د ډېر خفګان او د مصیبت د وجې نه داسې تور شوي لکه د ګاڼې کړي چې اویا کاله په اور باندې تور شي یا الله نور دې ولې تور کو وای نور مې دې له تور کو چې د توبې دروازه بنده چې سړی توبه وکړه نو د دې نه وړاندې مې منظور ولا اوس نه بعد نه توبه قبلېږي او نه جړا قبلېږي مگر معلومات نشته دی کافر هم پټ دی او مسلمان هم پټ دی رب العزال یو زلزله راولي د صفا مروه غر باندې زلزله راله غر لاندې راغوزار شي الله وایي یو بهترین څاروی او دابه به زه د دې غر نه روباسم یو زناور روزي د هغې نوم دی دابة الارض څه نوم دی دابة الارض هغه دابة الارض مخ د انسان په شان دی څنګه دی ښکرې د بارسنګې په شان دی خپې د غوی په شان دی وروستو د براق په شان دی په یو لاس کې د موسی علیه السلام امساره او په بل لاس کې د سلیمان پیغمبر هغه ګوته او غمې اوس څلوېښتو ورځو کې چې سړي ومې ځمکې کې هغې ته ورپسې ورتلو او ورته وایي ای دابة الارض لاړه شه د کافر په تندي باندې ولیکه چې کافر د مسلمان ته هغه ګوته ونیسه چې په دې تندي باندې ولیکي چې هذا مؤمن یا الله په دغه ورځ مونږ د کافرانو د نوم نه بچ کا یا الله مونږ د مؤمنانو په صف کې شمار کا ایسا دیوالا په خدای قسم دی هغه دابة الارض په تمامه دنیا وګرځي د هغې نه بعد کافر دی مشرک دی یهودی دی نصرانی دی الله آواز کوي چې دې نه بعد به زه یو بل مصیبت پیدا الله فرمایي زلزلې به پیراولم زلزله به راشي ملک به ټول تباه و برباد لیکن الله وایي یو لوی مصیبت بل راولم اور د ځمکې نه بر اوچت شي دریاب باندې به اور ولګي هغه سمندر دریاب به دومره اور کوي چې اسمانه پورې به لمبي الله دې موږ له امان راکړي څوک چې سمندر باندې اور ولګي الله وایي اوس ګورم چې زما مسلمانان لا اله الا الله والا څوک پاتې دي او کله څوک باندې چې الله یاد کړي څوک باندې چې د رسول الله کلمه وایي د الله قهر به جوش کې راشي الله به حکم او فرمایي چې اے نورا ځمکې نه راپوز پروز او کوتره شه الله به نور کوتره کې سپوږمۍ به راوغورځوي ستوري به راوغورځوي اسمان به ټوکړي کی پس ځمکه به اور ولګوي غرونه سیندونه به تباه و برباد کی انسان او حیوان به غر کې مړه کی فرشتې به تباه رب العزال به تمام دنیا درهم برهم کی الله وایي دا غرونه به ختم کم څلوېښت ورځې به د چا اواز ولوي خاموش ارزان آواز دادی چې الله نو میں انسان نشتا لیکن دا اللہ آواز دا غائب نہ راخیجی دا اللہ آواز و دا اللہ لفظ زمون کو خلوم جاری و ساری سلویخ کال خاموشی دا اللہ اسرافیل تا حکم کئی چتل غند کے ادرے گا زپا دے قوم باندے سلویخ رز باران کوما اگا باران دمرا گرم دے چے انسان والا گتوری نو گت بیلر زین سوزی یو ساس کے دادا احد دا غر نلوی دے سلویخ کال بیو شان سلویخ رز باران وی پغر و سما جورو اوار باندے با رسول اللہ فرمائی چے سلویخ غزل لڑے اوبروانی وی اللہ نے امان بیا اللہ حکم کئی باران تا چے ادرے گا باران چے ادرے گی
الله به حکم کی دې زمکې ته پس مکه به زلزله راشي زلزلې سره به زمکه ټوله الټه شي اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر څومره بادشاہ څومره رئیسان نبیان مرسلان چې لاندې هغه به ټول الله د ځمکې د پاسه راواړی الله به اسرافیل علیہ السلام ته حکم کوي شپېلې له پوکې ورکا شپېلې چې اسرافیل علیہ السلام پوکي نو شپږ میاشتې به یو پوکي وګدوي څومره شپږ میاشتې هغه د پوکي والو سره به تمام دنیا بربنډ ولاړی الله په دغه ورځ باندې مونږ ته د محمد رسول الله په خاطر لباس او پرده